چې د کیمه خال کې د نیک اعمال سره ډېر زیات شوق وي دا خواهش وي چې د مونږ کوي ډېر زیات وي د مونږ نیک اعمال ډېر زیات وي الله تعالی مو ته غټ مقام راسکو غټه درجه راسکو بیا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه روایت باندې عمل کو حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم مو د نبی علیه الصلاه والسلام نه ورېدلی دي فرمایي چې من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کوم یو سړی چې د مؤمن سړی د پورا یا د مؤمن ښځې د پورا د مغفرت دعوه وکړو الله تعالی ته سوال وکړو چې یا الله دغه معاف کا كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه الله تعالی دغه انسان ته د هر مؤمن سړی او د هر مؤمن ښځې په بدله کې یو نیکی ورکوي کسې په دنیا کې که هغه مؤمن سړی ژوندی وي او که مړ وي که مخکې وي که وروسته وي که څټ وي دا چې کله د یغ د پوره د وکړو الله تعالی د یغ په بدله کې دغه سړي ته یو نیکی ورکوي په عرباوې بې شمېره خلک دي الله تعالی دغه انسان ته بې شمېره انعامات ورکوي بې شمېره نیکۍ ورکوي کسې که یو سړی په یبه کې ډوبېږي دغه ته د خوراکي ضرورت نه وي دغه ته تشي خبرې سماولې ضرورت نه وي دغه مقصد دا دی چې مو دغه یبې نه بچ دا په ټول نه غټ احسان دی د مؤمن سړی کمیشتوس په حقیقت باندې سوچ وکړي د مؤمن سړی بنیادی ضرورت دا دی چې مو ته یو سړی دعا وکړو د مغفرت دعا ورته وکړو الله تعالی مو معاف کړو مو ته جنت رسکو اصل بنیادی مقصودی شی جنت دی نو دغه سړی چې کله د مؤمن نه پوره دعا وکړه دا داسته لکه دغه سړی چې په یو مؤمن سړی یا په ښځه باندې ډېر غټ احسان کړی دی د یغې ډېر غټ ضرورت پیرا کړی دی یغې وجه نه الله تعالی دغه انسان ته د یغې په بدله کې یو نیکی ورکوي او دغه ډېر بهترین الفاظ چې الله تعالی په قران کریم کې بیان کړی دي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا بهترین داود جامع معنی پدا کې ټول مؤمن خلک چې الله تعالی دغه دعوو برکت سره اخلاص برکت سره ټول مؤمن سړي ټول مؤمن ښځه چې کوم دي یغه بدله کو الله تعالی ته تایوای ونه کې درکوي نو څومره معمولی شای دی خو الله تعالی څومره غټ اجر پر کوي دغه وجنه وعده وکړي چې مشتو ان شاء الله همیشه د پوره د داو کی او په دا حدیث باندې مشتو عمل کی الله تعالی به مشتو ډیر زیات اجر ورکوي او ډیر زیات نیکی ورکوي ډیر غټ مقام ورکوي الله تعالی د مشتو ګناهینه معاف کو او د نیک اعمال د الله تعالی مشتو توفیق نصیب